السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، کله چې یو انسان نه د جمعې په ورځ باندې اولنی 4 رکعاته سنت مؤکده پاتې شي، نو دغه سنت مؤکده به کله ادا کوي او د دې ادا کول په کوم وخت کې بهتر دي؟ ګران کتونکو، کله چې د جمعې په ورځ باندې د یو انسان نه اولنی 4 رکعاته سنت مؤکده پاتې شي، نو چې کله فرض ادا شي، نو هغې پسې افضل او بهتره خبره دا ده چې کوم 6 رکعاته مونځ دی د جمعې مونځ پسې اول 4 رکعاته سنت مؤکده، بیا وروستو افضل قول چې کوم دی 2 رکعاته سنت مؤکده، دا چې ادا شي نو د دې پسې وروستو په آخر کې دغه 4 رکعاته سنت مؤکده ادا کول دا افضل او بهتر دي. خو که چېرته یو انسان د جمعې مونځ پسې متصل 4 رکعاته دغه سنت مؤکده ادا کړي چې کوم ته پاتې شوي وو، نو دا جایز دي، په دې کې څه خبره نشته. خو افضل او بهتر دا دي چې اول هغه 6 رکعاته مونځ ادا کړی شي چې کوم د جمعې مونځ پسې وي، او هغې پسې وروسته په آخر کې دغه 4 رکعاته سنت مؤکده ادا کړی شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.